قرآن مجید کې چې کوم د اشهر الحرم ذکر راغلی دی د حرمت میاشتې هغه 4 میاشتې دي په هغې کې 3 پرله پسې دي ذیقعده ذوالحجه او محرم دا 3 پرله پسې دي او یوه چې ده نو دا تی جدا ده چې دې ته رجب وی او زمونږ پښتانه ورته په ساده ژبه کې په پښتنه ژبه کې د زبرګه میاشت وی دا 4 میاشتې اشهر الحرم دی ته وایي د حرمت میاشتې دي اسلام حکم دا دی د قرآن حکم دا دی چې کله دا میاشتې راشي نو تاسو جنگ جګړې مه کوئ عربو کې پخوا جنګونه وو قبایلي جنګونه قومي جنګونه نو هغوی چې به دا میاشت راله نو دا 4 میاشتې نو دې کې به جنگ نه کو او لږ به ورته دمه شو دا هغوی ځان له د دمې میاشتې جوړې کړې وې د جاهلیت په دور کې ځکه چې دې میاشتو کې د رجب چې دی نو د رجب ته رجب اسوم هم وایي اسوم وایي کوڼ ته نو هغه د تورو شلنګار په کینې غوږونه کاڼي هغوی به تورو شلنګارو هر وخت ها هو جګړې او نفرتونه او چغې او سوري او کنځل او ها دا عربو کې دا سیزو نو بس چې میاشت په د حرمت شروع شوه نو بس بیا به هغوی غوږونه لږ په قلار شو بلکل خاموشي به وه بیا نو د تورو شلنګا به نه وه چغې سوري به نه وې ځکه به یې ورته رجب اسوم وی او په دې عربو کې یو قبیله ده بدماشه قبیله وه جنگجو قبیله وه مضر قبیله مضر نو د هغوی کار جنګ و بس بعضې خلکو ورته سم کار ویلي جنگجو قبیله وه نو هغوی به هم د دې میاشتې ډېر احترام کوو چې کله به هم دا میاشت د رجب ده بس راښکاره شوه بس بیا به یې جنګ جګړه نفرتونه دا څیزونه به یې ختم کړل نو دې میاشتې ته رجب رجب مضر قبیله نو رجب مضر هم ورته وایي رجب اسوم هم ورته وایي او رجب مضر ورته وایي مضر قبیله وه او جاهلانو د جاهلیت په دور کې د دې احترام کو کله چې اسلام راغی نو اسلام دغه حکم باقی وساته چې دا د حرمت میاشتې دي او دې کې جګړه مه کوئ مسلمانان چې څنګه کافر احترام کو دقسې مسلمانان هم د دې احترام د اول نه تر اوسه پورې کړی دی او کوي صحیح دا میاشت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا میاشت پراله نو پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمایل اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان خدای په رجب او شعبان کې راته برکت واچې او خدای رمضان تم ورسې غرض دا چې رمضان میاشت کې عبادت وکړو دی میاشت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایاتو کې راځي چې روجې به ډېرې نیولې چاته به شمار نو معلوم خو پیغمبر علیه السلام به اکثر روجه و صحابي وی کله کله به داسې مو شوه چې اړو روجه به یې ونه دا خو د امت دپاره تعلیم دپاره وه چې یاره امت په دې میاشت کې ځان تیار کړي ځکه وروستو میاشت را روانه ده د رمضان نو چې رمضان کې دې دپاره ریارسل وشي تیاری ورته وشي د هغې تیارۍ دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په دې میاشت کې روجې نیولې ډېرې او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي شعبان و شهري بیا خو شعبان زما میاشت ده او یو حدیث کې راغلی دی وی رجب دا د خدای میاشت ده او رمضان پیغمبر علیه السلام وی دا زما میاشت ده او رمضان دا د امت میاشت ده نو پیغمبر علیه السلام به دې میاشت کې او شعبان کې خصوصي تیاری کو د رمضان دپاره نو تیاری دغه دی چې یاره مونږ رمضان سره ځان عادت کو روجې سره ځان عادت کو چې رمضان میاشت ته تیار یو ځکه هغه بیا مسلسل یوه میاشت روجه ده نو چې مونږ دې کې ورته تیاری کړو دا د تیاری بعضې احادیثو کې د بعضې روجو فضیلتونه هم راغلي لکه فضیلتونه یو ضعیف روایت دی اگر چې دی ضعیف دی کمزور روایت دی خدا ده چې علماء د ثواب په نیت را نقل کړي دي چې ځکه څوک روجه ونیسي نو ثواب به وشي نو وایي چې څوک د رجب د میاشتې لومبۍ روجه ونیسي نو وایي الله پاک په
د 3 کالو د روزو ثواب ولا ورکي او څوک چې د رجب 2 روزه ونیسي نو الله به د 2 کالو ثواب ولا ورکي او چې چا 3 روزه ونیو نو الله به د 1 کال د روزو ثواب ورکي. دا ثوابونه بیان شوي دي حدیثو کې د دې نفلی روزو او خصوصا په دې رجب میاشت کې. خدا دا چې دا بس دغه د تیاری میاشت ده چې مونږه تیاری وکړو او رجب ته ځان تیار کو، رمضان میاشت ته ځان تیار کو. نو دغه لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او علما یو ډیره ناشنا خبره بل لیکلې ده، وای دا د رجب میاشت چې ده وای دا د تخم د اچولو میاشت ده. زمیدار تخم واچي کنه نو دا د تخم د اچولو میاشت ده. او بیا شعبان چې دی نو وای دا زمیدار چې د تخم چې واچي بیا اوبه ورکوي پټیله نو وای هغه د اوبو میاشت شعبان. او بیا رمضان چې دی نو وای هغه د کټې میاشت بیا بس بیا زمیدار فصل پوخ شي او بیا غنم او جوار او یا چې دینو نو دا زموږ د پاره د تیاری میاشت دي، د فصل د کروندې میاشت دي. اگر چې د دنیا دا ټول جون زمونږه دا د کروندې دي، الدنیا مزرعه الاخره، دنیا دا زیاده کروندې د آخرت دی. نو موږ بزان لدلته کرونده کو او بیا به آخرت کې د هغې ثمره هغه موږ ته ملاویږي، فصل به موږ ته ملاویږي. نو چې په دې میاشت کې موږ تیاری وکړو، عبادت وکړو او بیا را روانه میاشت کې انشاءالله څه تیاری وکړو او رمضان ته ځان بالکل تیار کو او دغه دعا خدای پاک ته کو هر وخت چې یا الله ته موږ رمضان ته ورسې. ځکه چې د رمضان د روزو ډیر زیات فضیلتونه دي. هغه یو صحابي و یو 2 صحابه کرام یو ځای مسلمانان شو، نو هغه یو چې دی نو هغه شهید شو او یو ورپسې یو کال پس په خپل مرګ مړ شو. نو وی چا په خوب کې ولید چې یاره هغه یو کال چې وروسته وفات شو دغه شهید دم مخکې جنت ته لاړ. نو هغه پیغمبر علیه السلام ته ذکر وکړ یا رسول الله شهید خو ډیره لویه مرتبه ده، نو دا بل ته څنګه مخکې جنت ته لاړ؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل وی ته ګورې نه چې دا یو کال هغه دا دونه منځونه کړي او هغه چې دی نو د یو میاشت د رمضان روجې نیولې دي، د دې ذکر پکې پیغمبر علیه السلام وکړ. نو د هغې څومره اجرونه ثوابونه دي. دعا کول پکار دي چې الله مونږ له ډېر عمر راکړي او بیا خدای پاک ډیر عمر راکړي د نیک عمل سره. ځکه حدیث کې راځي تاسو چې دعا کوئ نو دعا کې دا وایي چې خدای ډیر عمر راکړي، صحت سره راکړي او خدای عبادت سره راکړي. نو عبادت د پاره چې موږ له خدای پاک عمر راکړي او خود دعاګانې ډېرې پکار دي. ځکه چې دا رمضان خو تیار را روانه میاشت ده، هسې نه چې مړه نه شو چې دا ثوابونه حاصل کو، ځکه چې ډېر زیات اجرونه ثوابونه دي. دا ثوابونه بیا په نورو میاشتو کې نه میلاویږي. نو چې اوس نه الحمدلله د رمضان میاشت مونږه تیاری شروع کو په دې میاشت کې او بیا په شعبان کې او رمضان ته تیار شو. الله دې توفیق راکړي چې مونږه تیاری وکړو. امين امين. ډیر زیات مننه. بالکل قدرمند کتونکو